بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. فاروق اعظم یم. د اسلام راتلونکی طلایی دور. پیش شرطونه. دوستانو، نن د 1402 هجري شمسي د لوی اختر دوهمه ورځ ده. ستاسو ټولو د اختر مبارک وي. یو وخت و دوستانو چې مسلمانان د اوس برخلاف د نړۍ ډېر پرمختللي او معزز خلک وه. د اوس په شان پاته او په قوت کې بې قوته نه وه. زموږ خواږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر یثرب د مدینه د تمدن ښار نوم کښېښود او د قانون میثاق مدینه له لارې نظم ورته جوړ کړي. د هغه ځای ټول اوسیدونکي او خصوصا مسلمانان یې په دې قانع کړه چې که موږ یو ارام عزتمن او پرمختللی ژوند غواړو نو د جاهلیت قبیلوي ذهن کې به تغییر راولو او په مدني اصولو د قانون په اساس به چلیږو. د مکې مهاجر خپل ناپوه قوم فرار کړی وه او د یثرب او خزرج قومونه بیا خپل قبیلوي منحط ذهنیت په ذات البین جنګونو او بلا اخته کړي وه. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو د جاهلیت او د یثرب قبیلوي منحط ذهنیت کې مثبت تغییر راوست. دوی متمدن کړه چې په نتیجه کې په عزت شول. ټول په عزت شول. په مدینه منوره کې د علیه السلام لس کلن لنډ ژوند دومره مؤثر و چې ټول جزیرة العرب مسلمانان او سره ورونه سوه او د ده تر وفات فقط 6 کاله وروسته د روم او فارس امپراتوریانې چې د وخت دوه عظیم نړیوال طاقتونه وه د مسلمانانو په وړاندې د عجز سرونه ټیټ کړل. تر خلفای راشدینو وروسته تر 50 کاله په کمه موده کې د هغه وخت د دنیا لویه متنابع برخه ځکه له چین تر المغرب او اتلانتیکه مسلمانانو په خپل کنټرول کې راوسته او په علمي او فکري لحاظ پر ټوله دنیا قوي نفوذ اثر و. دوستانو، اوس هم موږ په هماغه پخوانۍ پراخه په ستراتیژیکه له نعمتو ډکه سیمه کې پراته یو او 1.5 میلیونه نفوس هم لرو، خو د هغوی په شان په عزت نه یو. په حج کې هر کال موږ 15 میلیونه مسلمانان راټولیږو خو د هیچ چا سترګه نه راڅه کېږي. خوشي متحرک بوتان مو ګڼي چې 100 میلیونه اجان هم په عرفات کې راټول سو، موږ هیڅ رعب و دبدبه نه لرو. امریکایانو صدام حسین د لوی اختر په ورځ ذبح کوي. هیڅ یو مسلمان هیواد عکس العمل ونه ښوي. لیرې به نه ځو. پرون چې د لوی اختر سهار اوله وه د سویډن په پایتخت کې یوې متعصبې عیسوي ډلې د حکومت په اجازه د قرآن کریم یوه نسخه د مسلمانانو د مرکزي جماعت څنګ ته وسوځول. 15 میلیونو حجاجو د حرمین شریفینو محافظینو حتی یو ساده شفاهي اعتراض هم ونه کوي. امریکا افغانستان 20 کاله اشغال کړی و. په مکه معظمه کې مجاهدینو ته د امریکا له بیرې تشه دعا چا نه کول. او کله چې په افغانستان کې د اشرف غني د حکومت تر سقوط وروسته واک اسلامي امارت ونیوی، دا د 2 کاله کېږي چې هېڅ مسلمان هېواد یې په رسمیت نه پېژني. که غیر مسلمان غټ طاقتونه ونه غواړي شاید 20 کاله نور هم یو مسلمان هېواد جرأت ونه کړي چې امارت په رسمیت وپېژني. خو که امریکا نن امارت په رسمیت وپېژني په سبا به ټول مسلمانان هم دا کار کوي. دا څومره ذلت دی. سوال دا دی، دا ولې مسلمانان ولې دومره بې واکه بې روبه او ذلیل سوه؟ په داسې حال کې چې پر مخ د مځکې ښه جغرافیې موقعیت مسلمان دی. که یوازې د سویس کانال یا د باب المندب ابنا پر هر غټ طاقت بند سي، د هماغه غټ طاقت په هېواد کې به د شیانو باید 4 چنده زیاته سي او اقتصاد باید سخت وځپل سي. داسې باسفورس ابنا، جبل طارق، د اندونیزیا او ملیشیا مزیخونه در واخلي چې هر یو یې ډېر مؤثر دي. دوستانو، خلیج او مرکزي ایشیا ټول د دنیا د تیلو او انرژي تر ټولو لوی منابع دي چې ټول د مسلمانانو په لاس کې دي، خو ټول تقریبا هیڅ. 15 کاله کېږي چې په سعودي عربستان او خلیج کې تیل پیدا شوي دي او هره ورځ 22 میلیون بیلره تیل له خلیجه صادریږي. خو که دا نن امریکا او انګلستان لاس ځینې واخلي مسلمانان دا تیل خپله نسي رایستلی. دا ځکه چې علم و پوهې نه لري.
په 85 کال کې مسلمانانو دا پوهه ترلاسه نه کړی سوی. که تیل راوباسي هم د استعمال ځای دوی نه لري، په دا 5 موټرو خو نه استعمالیږي. او بیا چې پیسه یې کې پیسه به چیرې ساتي؟ په خپلو هېوادونو کې خو نه ساتلی، پر خپل نظام خپل حاکمان باور نه لري. تاسو تصور وکړئ چې مسلمانان په څومره مصیبت اخته دي. موږ مسلمانان باید په وینو وژاړو چې دا په قوت کې بې قوته او په عزت کې بې عزته ولي یو. ګورئ، مسلمانان په داسې جغرافیه کې پراته دي چې معتدله هوا، ښه اوبه، مناسب اقلیم، کافي نفوس، سم مغزونه او د کار قوه لري، خو ستن نسي جوړولی. او لکه شل و شوټ ټول د پردو لاس ته محتاج دي. تاسو په خپل شاوخوا کې وګورئ، دفتر کې وګورئ، کور کې وګورئ، ښار کې وګورئ، تقریبا هر څه د پردو جوړ دي. موږ هیڅ غیرت نه لرو چې د بل ساعت مو په لاس دی، د بل موبایل مو په جیب کې دی، د بل برق ته ناست یو، د بل موټر او الوتکه استعمالو. ای کاش نور هم موږ ته محتاج وای، موږ هم یې چیش جوړولی چې هغوی راته احتیاج وای. راسئ سوچ وکړو چې زموږ دا اوسنی شل و شوټی او ذلت حالت دا سبب څه دی؟ آیا علت په اسلام کې دی چې موږ پرمختګ ته نه پرېږدي؟ ټول مسلمانان پس پاتې دي. آیا دا اسلام دی چې موږ یې شل و شوټ کړي او له یو عزتمند ژوند یې بې برخې کړي؟ که اسلام علت وي نو یو وخت ولې مسلمانان د دنیا معزز پوهان او پرمختللي خلک وه؟ ټول غربیان په دې خبره قانع دي او اعتراف کوي چې د غرب د موجوده تمدن د بنیادو په جوړښت کې د مسلمانانو لوی کردار دی. ښه چې هغه وخت مسلمانان د دنیا پرمختللي خلک وه، نو اوس ولې تر ټولو پاتې دي؟ هغه وخت مسلمانان څه کول چې په عزت وه؟ آیا موږ کولی سو بیرته په عزت سو؟ د دې مهم سوال جواب هو دی. هو موږ کولی سو، خو په دې شرط چې تر هر څه لومړی دا لاندې 4 کاره موږ وکړو. هغه 4 کار چې دي: اول، کار اهل ته سپارل او جدي صادقانه کار کول. باید قبول کو چې موږ له سیالانو او د تمدن له کاروانه ډیر پس پاتې یو. دا باید قبول کو. نو ځکه موږ ته شپه او ورځ جدي کار پکار دی. آیا موږ حاضر یو ټینګ تعهد وکړو چې کار اهل ته سپارو؟ په خوله نه، په عمل کې. په اوسني وضع کې آیا موږ حاضر یو مثبت تغییر راولو؟ په کار کې خپلوي، قومي او تعصب ونه پالو؟ پر وخت کار ته ولاړ سو، راسپارل سوی کار په جدیت او صداقت وکړو او د نن کار سبا ته پرېنږدو؟ آیا دغه ته موږ حاضر یو؟ دوهم، په افغانستان کې زموږ تیر ژوند ښوولې ده چې موږ ټول که د عصري علومو تعلیم یافته کسان دي چې 100 کاله حکومت کړی دي او که ملا صاحبان دي چې په 100 کاله د ټول کلي امام او مرشد اوسېدلي دي، ټول کامیاب نه یو. که زموږ د عصري علومو تعلیم یافته کامیاب وو نو ولې یو نظام جوړ نه کړی سوی؟ ولې مو هر 100 کاله حکومت په جنگ، په سرو وینو او د وطن په تباهۍ بدلیږي؟ د روس او امریکا غیږې ته یې ځانونه واچول، خو هېواد ته یې بېله بدبختۍ بل څه رانه وړه. او که مو د کلي ملا امام صاحب کامیاب وو نو ولې مو ټول کلي بېسواده او د نرو ښځو، زموږ د نرو ښځو د ملا صاحب د ښځې و لور په شمول فرض لمونځ په معنا نه دی څه؟ دا ولې؟ باید مردانهوار اعتراف وکړو چې موږ ټول مقصر یو، موږ ټولو خپله دنده څنګه چې لازمه وه نه ده اجرا کړې. آیا دې ته حاضر یو چې ټول غرور ونه کړو او د زړه له کومې اول په خپلو کمزوریو اعتراف وکړو او بیا د دغو نواقصو په رافعه کې ټول په ګډه صادقانه تلاش وکړو؟ دریم، موږ باید د خپلو اسلافو د طلایي دوران فکر، تعلیم او حکمت عملی د خپل اوسني ژوند د لارې مشال کو، نه دا چې خپله زمانه شاته بوسو. پرون مو ګورئ رادیو حرامه ګڼل، نن یې حلاله او بالکل ضروري بولو. پرون مو تلویزیون ټیپ اعدامول او په ونه مو ځړول او سینما خو مو داسې سور کفر باله چې تعمیر مو یې سوځي او له بیخه مو ایسته. خو نن تلویزیون د هر وزیر صاحب د دفتر او کور زینت دی او د سینما پلار موبایل د هر ملا صاحب په جیب کې دی. یاد لرئ نن موږ په مجله او اخبار کې د یو عمراني پروژې بند واله کارخانه د دې عکس چاپول چې په هغه کې د انجینرانو
کار کوي انجینران وي حرام یې ګڼو نه پرېږدو چې چاپ سي او یا د یو وزیر صاحب عکس په مجله کې نه پرېږدو چې د یو خارجي هیات یا خپلو همکارانو سره د امارت و هېواد د مصالحو په منظور ګوري خو سبا به حتما د ولس او نړۍ د اقناع لپاره همدغه عکسونه بیا ضرور ګڼو بیا به په مجلو اخبار کې چاپوو نن موږ ښځې سینګارولو ته نه پرېږدو سبا به همدا موږ په خپل دغه غیر شرعي کار انتقاد کوو نن مو د خپلو لوڼو پر مخ د علم دروازې تړلي دي زما یقین دی چې سبا به خپل د نن په دغه عمل شرمېږو دا لیست چې پرون حرام او نن حلال دي ډېر اوږد دی همداسې دا د نن حرام به بیا سبا ګورو چې څنګه کېږي دا زموږ د لنډ لیدو او په مسایلو کې د نه تعمق دلیل دی موږ چې هر وخت کوښښ کړی دی چې زمانه شاته بوزو ناکام سوي یو بیا وروسته خپله پښیمان یو او په عوامو کې مو تشویش پیدا کړی دی چې که پرون یو عمل ناروا و حرام و اوس څنګه روا سو حلال سو په تېر امارت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مامورینو د دفترونو میزونه او چوکۍ ماتولې چې سلف صالح پر میز چوکۍ کار نه دی کړی اوس ټول د پرون په دغسې عمل باندې خاندو راځئ د دې پر ځای چې کوښښ وکړو چې موږ زمانه شاته بوزو په یوس کې د سلف صالح فکر تعلیمات او حکمت عملي زده کړو او خپل د لارې مشالې کړو څه لرم علم د الله عز وجل لوی نعمت دی او د یوې ټولنې هوساینه او ترقي د همغه ټولنې د تعلیم و تربیې په کمیت او کیفیت اړه لري څرنګه چې زموږ او د اسلام د طلایي دوران ترمنځ حد اقل 1000 کاله بعد او فاصله ده موږ باید د هغه طلایي دورې کتابونه یو وار بیا د دین د اصولو په عمومي چوکاټ کې په دقت تعلیلي او استقرایي منطق د فکر په ازادۍ د اولیتونو او مصالحو د تشخیص په روحیه او د نورو له تجربو په استفاده د خپل زمانې او محیط د شرایطو په عینکو کې وګورو د یو کامیاب اسلامي نظام دپاره د حکومت فرض دی چې ولس ته به د علومو د حصولو دغه شرایط برابروي موږ ټول نر او ښځه باید د دیني او دنیوي علومو په تلاش کې سو او شپه او ورځ پر ځان یې وکړو چې څنګه کولی سو د خپلو اسلافو طلایي دوران د خپل زمان او مکان په نظر کې نیولو سره راژوندی کړو دوستانو د امریکا تر ماتې وروسته اوس موږ ټولو امارت او ولس یو تاریخي فرصت په لاس راغلی دی نادر غنیمت فرصت طلایي فرصت چې په 100 کاله نه و اوس فرصت دی د اسلام د طلایي دوران په شان بیا یو عزتمن ژوند ته لار پیدا کړو نظام جوړ کړو داسې اسلامي نظام چې موږ نه یو هغه سم وچلېږي موږ دې نه یو خو نظام دې وي هغه دې وچلېږي او نه یوازې موږ او زموږ بچیان په عزت یو بلکې اسلامي امت په موږ فخر وکړي او زموږ نظام ټول انساني ټولنې ته د صلاح و فلاح منبع سي زموږ باید دا ټینګه فیصله وي چې د خپل ژوند مختلفو اړخو ته مثبت تغییر ورکړو خو دا تغییر باید اوله ځانه شروع کړو او د یو روښانه راتلونکي د درلودو په نیت پورته ذکر سوي 4 شرطونه منلو او عملي کولو ته د زړه له کومې تیار سو دا لوی جهاد دی دا جهاد اکبر دی که دا وکړو بیا نو یوه اوسا او عزتمن اسلامي ټولنه یقینا جوړولی سو دوستانو د دغو 4 شرطونو تر توضیح وروسته که خدای عز وجل د عملي کولو توفیق راکړي د یوې اسلامي هوسا ټولنې د جوړېدو فکري چوکاټ په بل پیغام کې د خیره درته عرض کوم دا سلسله به انشاءالله جاري ساتو تر څو امارت او ملت ته د یو داسې اسلامي نظام چوکاټ وړاندې کړو چې د اسلام د اصولو په رعایت سره د 21مې پیړۍ سره سازګار وي وما ذلک علی الله بعزیز والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته هو مبارخة بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد دوستانو فاروق اعظم نن اتمه د لړم 1402 هجري شمسي ده د اسلام راتلونکي طلایي دور دغه طلایي دور ته د ورتلو لار موږ په تیر پیغام کې وویل چې زموږ هدف د یو داسې اسلامي نظام جوړول دي
چې د سلف صالح پر نقش قدم یو ځل بیا د برم او عزت څښتنان سو، د اوسني ذلت څخه خلاص سو او بیا د پخوا په شان د عزتمن ژوند خاوندان یو. دغه هدف ته د رسېدو د سیده لارې د موندلو لپاره مو 4 پیش شرطونه په تیر پیغام کې بیان کړي وو. اول پیش شرط دا و چې اعتراف وکړو چې موږ ټول د ښه نظام پوهه او تجربه نه لرو. په خپل موجود ناسازګار ذهنیت کې به مثبت تغییر راولو، نظریاتو ته به غیږ خلاصو او په ګډه به د یو سم نظام لپاره صادقانه کار کوو. موږ دا شرط ډیر توضیح کړی وو چې موږ څنګه که د عصري علوم تعلیم یافته دي او که د دیني علوم موږ تجربه نه د ښه حکومت نه لرو. دوهم د اسلامي نظام د قیام لپاره به د سلف صالح فکر، تعلیمات او لار تعقیبو، خو خپله زمانه به په هیڅ صورت شاته نه بیایو. چې دروازې د شیانو بندوو، زمانه شاته بیایو دا ځکه راته اسانه ده، دا کار به نه کوو، بلکې موږ به د سلف صالح فکر راوړو او تطبیقوو بیا. دریم، څرنګه چې موږ د سلف صالح له وخته ډیر لرې پاتې یو، علم ته به جدي توجه کوو، په نرو ښځو به علم کوو او د خپل عصر د مشروع تقاضاو سره سم به پر مباحاتو د شریعت د مقاصدو تحقق لپاره د فقهي اصولو مطابق یو ځل بیا په دقت غور کوو او د جمعي اجتهاد دروازه به خلاصوو. دا کار به حتمي کوو، دا ځکه چې موږ ډیر پسمانده یو او په ډیرو شیانو کې موږ علمي اجتهاد ته ضرورت لرو. څلورم، کار به د هغه اهل ته سپارو. موږ به ځان د هر کار اهل نه بولو او حکومت د انډیوالۍ په فضا نه مخته نه بیایو. دا 4 پیش شرطونه موږ د مخه پر دې ډیر بحث کړی وو. اوس دا دی په دغه پیغام کې هدف ته د رسېدو په لار کې چې یوې هوسا پرمختللې اسلامي ټولنې ته څنګه او په کومه لار ورسېږو خبرې کوو. د هر پاخه شي پوخ بنیاد وي. زما په شخصي نظر د یو پاخه اسلامي نظام بنیادونه باید د نظم، ازادۍ، ابتکار او توازن له موادو جوړ وي. په یو ټولنه کې انسانان طبعا مختلف نظریات لري. په یو کورنۍ کې د یو پلار او مور اولاد ټول په یو نظر نه وي، خو دا نظریات باید توحید سي او د یو میکانیزم له لارې داسې توجیه سي چې هدف ته خدمت وکړي. که د ولس نظریات یو سالم جهت ته توجیه نسي، په ټولنه کې هره جمله جوړیږي او د ځنګل قانون حاکم کیږي چیرې چې د زورور برخه غټه ده. په بیا نظمه ټولنه کې کمزور انسانان خصوصا ښځې خپل لوړ مقام نشي موندلی. نو ځکه اول شی چې د یوې مرفه اسلامي ټولنې لپاره پکار دی هغه نظم دی. نظم ډیر مهم دی. نظم د یو مشترک هدف دپاره د یو شمېر خلکو راټولېدل دي چې په موافقه سوي اصولو د هدف پر لور چلیږي. علامه طاهر بن عاشور وایي د شریعت عام هدف او مقصد د امت د نظم او نظام ساتنه ده. د نظم لپاره څو شی ضرور دي. اول امنیت، دوهم قانون، دریم شورا او څلورم د قانون تطبیق. الف، امنیت. په یو ټولنه کې امنیت داسې دی لکه په بدن کې صحت. بې له امنیته په ټولنه کې هیڅ نظم نشي راتلی. نو ځکه تر ټولو اول په یو ټولنه کې ډاډمن امن ضرور دی. ب، قانون. په یو ټولنه کې قانون د هغو ضوابطو مجموعه ده چې د حکومت او رعایت، د حکومت خپلمنځي روابط او د ټولنې د خلکو او خلکو ترمنځ اړیکې تنظیموي. همداراز قانون د یو هیواد روابط د ګاونډیانو او نړیوالو سره توضیح کوي. قانون نه پرېږدي هر حاکم یا قاضي د خپل پوهې، مزاج یا شخصي ګټو پر بنیاد په یو موضوع کې حکم او قضاوت وکړي، بلکې دته باید په مطروح مسایلو کې قانوني حکم له پخوا واضح پروت وي، کنه هر جمله راځي. د قانون په موجودیت کې خلک په خپلو حقوق پوهیږي او نور د قانوني خلا په نوم سوء استفاده نشي کولی. دا د سادهګانو کم علم او ناخبرو خلکو انګیرنه ده چې وایي د قرآن کریم په موجودیت کې اساسي قانون ته څه حاجت دی. نه، بالکل حاجت شته.
دوستانو د قرآن کریم یو شمېر آیاتونه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې احادیث پوره واضح دي، خو په قرآن او حدیث کې ډېر داسې الفاظ او مفاهیم شته چې هر څوک نه پوهېږي، بلکې علمي څېړنه او اجتهادي فهم غواړي. دغه اجتهادي او ابتکاري فهم د مذاهبو د موجودیت اړتیا را پیدا کړې ده. مذهبونه هم ځکه را پیدا شوه لکه څنګه چې په پخوا کې د قرآن او سنت په موجودیت کې فقه ته ضرورت و او فقهاو هغه جوړ کړه، همداسې اوس د فقه په موجودیت کې اساسي قانون ته ضرورت دی چې موږ موجود مشکلاتو ته جوابګوی وي. د هیواد سیاسي، اقتصادي، نظامي، ټولنیز او داسې نورو مسایلو لپاره د قوانینو جوړول بالکل ضرور دي. قانون د ټولنې د ژوند په تنظیم کې اسانتیاوې برابروي. د قانون تطبیق، د قانون ښه تطبیق عدالت تامینوي چې د نظام د بقا مهم عنصر دی. د قانون په وړاندې د هیواد اتباع ټول باید یو شان وي. ښه حکومتولي او کار و اهل ته سپارل دلته مطرح کیږي. یو حکومت هغه وخت ښه دی چې کار یې اهل ته سپارلی وي او قانون هم د کار اهل تطبیقولی سي. دوهم شی چې تر نظم وروسته مهم دی، یعنی تر نظم وروسته چې په هغه کې امنیت، قانون او د قانون تطبیق شامل دي، تر هغه وروسته په اسلام کې شورا ډیره مهمه ده. دا چې شورا ملزمه ده او کنه یا څومره ملزمه ده، قانون یې توضیح کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته چې نور وحی نسته، شورا ډیره مهمه او د یو اسلامي نظام مهم رکن دی. نظام بې له یو مقتدر شورا نیمګړی دی. دریم د فکر او بیان ازادي. تر نظم او شورا وروسته په اسلامي نظام کې د فکر او بیان ازادي ډیره مهمه ده. ازادي یوازې دا نه ده چې یو هیواد یو ټولنه به د خارجي اشغال په منګولو کې نه وي، سیاسي استقلال به لري، بلکې په یوه ټولنه کې د سیاسي استقلال په غیږ کې د بیان او فکر ازادي د هغې ټولنې د بقا، استقلال او پرمختګ لپاره ډیر ضروري عنصر دی. که د فکر او بیان ازادي نه وي، یو هیواد بې دیواله بندیخانه ده. ټولنه جمود و خمود او اختناق ته ځي او حاکمان مستبد کیږي. استبداد ټولنه هلاک ته بیایي. مستبد حاکمان فکر کوي چې زورور دي، خو داسې نه ده، هغوی له دننه کمزور دي. مستبد حاکم له پوه او عالم چا څخه بیریږي. ناپوهه، کم علمه او چاپلوسان پر ځان راټولوي چې د هر کار ته سم ووایي او توجیه کړي. په استبدادي حکومت کې دغه کم علمه او چاپلوسه کسان د مشر پر شاوخوا دیوالونه وي. مشر ورته ګوري، هغه په خوښ وي او فکر کوي چې دغه کلا د حفاظت او احترام لپاره ده، خو په حقیقت کې دا دیوالونه مشر له ولسه بیلوي. د دغه کاواکي کلا په دغه دروازه کې طبعا هماغه کم ظرفه چاپلوسان ولاړ دي چې هر څوک مشر ته ورځي د دوی تر فلټر او مزاج به تیریږي. دا وخت مشر د هغه ولس غږ چې دی خلیفه او خدمتګار دی د کم ظرفو چاپلوسانو په غوږ اوري او د دغو کم ظرفو په تنګو سترګو ملت ته ګوري. دغه حالت قوم او نظام هلاکت ته بیایي. د خلفای راشدینو دور چې زموږ د اسلامي تاریخ ډیر زرین دور دی، د فکر او بیان ازادي د بشر په تاریخ کې غوره نمونه وه. زموږ په فقه کې دومره توسع ځکه راغله چې د فکر او بیان ازادي موجوده وه. فقیه باید د فکر او بیان ازادي ولري. په اسلام کې فقهي مذاهب همدغه د فکر او بیان ازادي جوړ کړ. زموږ سلف صالح فقهاو د آراو اختلاف مردود نه بلکې د امت رحمت بللی دی. څلورم اجتهاد او ابتکار. تر نظم، شورا او د فکر تر ازادي وروسته ابتکار او اجتهاد ډیر مهم دي. زموږ ائمه او مجتهدین کرام اسلام تشریع او قانونمند کړی دي. هغوی په دغه لار کې ډیر زحمتونه ګاللي دي. د اسلامي امت د اوسایي لپاره د حالاتو او شرایطو مطابق بیلې لارې او مذاهب راایستلي دي. د زمان او مکان سره قوانین تنظیم کړي دي. د یونان د فلسفو چې تر دوی د مخه تیر سوي کتابونه مطالعه کړه، له هغوی استفاده او ډیره نقد کړه. ویل یې په علم پسې چین ته باید څوک ولاړ سي. چین کې خو اسلام نه و بلکې دنیوي علوم وه. زموږ د سلف علماو دا ابتکار چا نه دی غندلی چې ولې د کفارو کتابونو لوستل او له هغوی استفاده کول. چا اجتهاد هم نه دی غندلی چې قرآن و حدیث و فقه یې ولې جوړول یا وروستیو د مخکني امام لار ولې پرېښوده. توجه وکړئ، احناف علما کرام
د مالکی، شافعي او حنبلي فقهاو احترام کړی دی او د دوی مذاهب سم او حق بللی دي. دا په اسلام کې د فکر او بیان ازادي، ابتکار او اجتهاد منتها درناوی دی چې د کشرانو اختلافي آرای پورین تندې منلي دي. خو په څو کاله کېږي چې اجتهاد تقریبا بند او ابتکار په یو ډول احتکار بدل شوی دی. دغه بندوالی موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي یو. دغه سبب دی چې موږ یو شی نن حرام کړی دی خو سبا همغه حرام حلال دی. مثلا رادیو 100 کاله او تلویزیون 60 کاله پخوا حرام او ملایانو ماتول، خو اوس یې پخپله اوري او ګوري. پخوا یې سینما کفر بلل، خو اوس د سینما پلان موبایل په جیب کې ګرځوي. زه نن په امارت کې یو شمېر داسې مسایل وینم چې د ممنوع او حرام ټاپه پر لګېدلې ده. زما یقین دی چې سبا همدغه بیا ضرورت او روا بولي. دغسې حالت چې مهم فقهي مسایل بغیر دقت او د یو باصلاحیته مرجع له لیدو بغیر د هر ملا په مزاج نافذ کیږي، د ملا حیثیت او د دین احترام ته صدمه رسوي. که پخوا اجتهاد روا او ضرورت اوس هم دی، اوس هم د هغه ضرورت شته او د زمانې په هره مرحله کې ضرورت ورته شته. هر زمانه خپل اړتیاوې لري. حتی د امام اعظم ابي حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو د خپل استاد سره په ډیرو مسایلو کې اختلاف کاوه. دا اختلاف د امام محمد شیبانی رحمت الله علیه په قول د حجت او برهان پر بنیاد نه بلکې د عصر زمان په حساب وو. د دوی زمانه سره بیلوه او هر چا یو موضوع ته د خپل عصر د حالاتو سره کتل. حتی د امام شافعي رحمت الله علیه فقهي نظر په قاهره او بغداد کې یو لبله د زمان و مکان په سبب فرق سره درلود، چې د یو امام نظر د هغه په ژوند کې د زمان و مکان په سبب توپیر موندلی دی. نو موږ 1000 کاله وروسته خپل د نن زمانې مشکلات ټول د تیر زمانو په احکامو نه صرف کولی. پخوا موټر، الوتکه، برق، کمپیوټر، موبایل، اورګاډي داسې ډېر نور شیان نه وه. خو اوس په یو شمېر عصري مسایلو کې موږ فقهي احکام نه لرو او حتی قیاس یې نسو کولی. مجبورې لار ورته پیدا کړو. موږ ټول د هیواد د سیاسي او اقتصادي نظام په جوړولو کې ډېره لږ پوهه او تجربه لرو. دا ټول قوانین او مقررات غواړي. د اجتهاد بندول د دین خالدیت او صلابت ته صدمه رسوي. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. زموږ هر واجد شرایط ملا او مسلکي ماهر ته باید په هغو امورو کې چې منسوسي او پر هغو قیاسي نه وي د اجتهاد او ابتکار زمینه مساعده سي. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. څوک دغه کار باید منع نه کړي بلکې ضرور یې وګڼي، خو البته په یو چوکاټ کې. دغه چوکاټ باید د قانون له لارې تنظیم سي. 5 اعتدال او توازن. تر نظم، شورا، د فکر ازادي، ابتکار او اجتهاد وروسته په کارونو کې تعادل او توازن ساتل د واجباتو څخه دي. په اسلام کې افراط او تفریط دواړه مذموم دي. الله عز وجل فرمایي لا تغلو فی دینکم. په دین کې افراط او سختګیري مه کوئ. وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا. همداسې حدیث مبارک کې فرمایلی دي چې پخواني قومونه په دین کې غلو، افراط او سختګیري هلاک کړي دي. وإياكم والغلو في الدين یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. د فکر او بیان ازادي، ابتکار او اجتهاد که د اعتدال او توازن په حدود کې نه وي، ټولنه هرج و مرج طبیعي. توازن او میانروي په امورو کې ډېره ضروري او د نظام په مصلحت. په دین کې د اورنګزیب پاچا سختګیري په هند کې د مغولو د لوی امپراتورۍ د شړېدو او پر برسرغیر د انګریز د مسلط کېدو مهم عامل و. همداراز چې 50 کاله په افغانستان کې نظامونه تر ډېره ځایه سختګیرو افراط سقوط کړ. نظام باید د غلاتو او سختګیرو له منګولو خلاص وي. غلات په نظام کې هغه کسان دي چې د نظم، قانون، شورا، د فکر د ازادۍ، ابتکار او اجتهاد په کارونو کې د تعادل او توازن مخالف وي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور بیا د اسلام د راتلونکي طلایي دور پر لار باندې نور پیغامونو ان شاء الله تعالی نشریږي. السلام علیکم.